په مردان سره نږدې یو کلی کې یو ډیر غریب کور و. په دې کور کې یو پلار، یوه مور، 4 هلکان او یوه لور اوسېدل. د لور نوم شازیه وه. د شازیې پلار د دماغي حالت نه سم نه و. کله به خوشحاله و، کله به بې وجې غوسه کېده. هغه به اکثره خپلو زامنو ته بدې خبرې کولې او له هغوی نه به یې نفرت خوبلو. کور کې به تل غم او ویره وه. شازیه که څه هم د کور تر ټولو کشره وه، خو زړی ډیر غټ و. هغې ته تعلیم ډیر خوش و. هر سهار به له زاړه کتاب سره مکتب ته روانه وه، که څه هم کالي یې زاړه و او بوټان یې مات و. خلکو به ویل دا خو د غریب کور جیني ده، تعلیم به څه وکړي. خو شازیه به خاموشه وه، صرف به یې زړه کې دا خبره ساتله. یوه ورځ به زه خپله کورنۍ بدلوم. د هغې ورونه هم کارونه کول، خو د پلار د چلند له وجې به ډیر خفه و. پلار به کله کله دومره سختې خبرې کولې چې زامنو به ژړل. مور به تل شازیه ته ویل لورې ته بس تعلیم کوه، شاید ته زموږ رڼا شې. کلونه تیر شول. شازیه په ډیرو سختیو سره خپل سبق مکمل کړ. هغې د شپې هم لوست کوه. کله به یې د چراغ په کمزوري رڼا کې کتابونه لوستل. آخر د خدای په فضل شازیه استاده شوه. هغه ورځ چې هغې ته د استادۍ نوکري ملاو شوه، مور یې په خوشحالۍ وژړله. ورونه یې هم خوشحال شول، ځکه اوس به د کور حالت بدل شي. شازیه خپله تنخوا کور ته راوړله. ورونه یې نور هم کار ته وهڅول. ورو ورو د هغوی ژوند بدل شو. خو پلار هغه لا هم خپل زاړه عادتونه نه پرېښودل. کله به یې بیا هم بدې خبرې کولې، خو اوس شازیه صبر کوه. یوه ورځ پلار ډیر ناروغ شو، په بستر پریوت. هیڅوک یې خیال نه ساته، ځکه هغه تل له ټولو سره بد چلند کړ. خوب شازیه، هغه هره ورځ د پلار خدمت کوه. دوا به یې ورکوله، خواړه به یې ورکوه. یو ماښام پلار په کمزوري غږ وویل ما تا ته هیڅ مینه نه ده درکړې، ته بیا هم زما خدمت کوي. شازیه په نرم آواز وویل ته زما پلار یې، که هر څومره دې ظلم کړی وي، زه دې لور یم. د پلار له سترګو اوښکې روانې شوې. هغه پوه شو چې مینه او عزت په زور نه، بلکې په ښه اخلاقو سره ترلاسه کیږي. څو ورځې وروسته پلار له دې دنیا لاړ، خو په زړه کې یې د خپلې لور مینه پاتې شوه. سبق: هیڅکله له خپلو اولادونو سره نفرت مه کوئ، خاصتا له لونو سره. لور د کور رحمت وي. که فرصت ورکړ شي، هغه کولی شي ټوله کورنۍ روښانه کړي.